د ځان نه جوړ شوی دی. یو اهمه خبره مختصر د مرګرو ته ذکر کوو، هغه دا دی چې یو 2-3 شپې بعد زمونږ په دې ملک کې تقریبا یو بدعت روان دی چې هغې ته ویل کېږي شب براءت. او زمونږ د مخکینو خلکو به کې غونډوس کې جوړول، تیلو کې به اختارینه کپړه کېښود او بیا به پورته دنګول. دا یو بدعت او حرام کارو. او دویم په دې شپه باندې به اهتمام کاو د چرګ د حلالولو. چرګوړی به حلال کو، بیا به په کور کې روره غوړي به راواغسته، وریجې به پخې کړې، خوشحالي به منه وهلې وې. شب قدر به وته، شب قدر به وته. شب قدر ویل دی ته ګناه ده. شب قدر په رمضان کې لیلۃ القدر هغې ته ویل کېږي، خو دا شب براءت باندې غالبا مشهور دی. بیا د دې لپاره بعضې علما لګیا دي، تاسو په دې سوشل میډیا باندې ګورئ، او د دې فضایل بیانوي دا بدعتیان. څوک چې د دې شپې فضایل بیانوي دا غټ بدعتي دی، والله العظیم دا بدعتي دی. دا د حدیثونو نه خبر، د ځان نه حدیثونو جوړوي په نبی صلی الله علیه وسلم دروغ ورته پی. زه به ته 2 روایتونه مختصر ذکر کوم، دا ځان سره یاد وساتئ، ان شاء الله له ټولو بدعاتونو به بچي. کوم روایتونه چې د دې شب قدر په باره کې راغلي دي، د شب براءت په فضیلت کې 3 روایتونه دي غالبا. امام ترمذی نقل کړي، امام ابن ماجه، امام احمد بن حنبل. د ترمذی حدیث ته 739، د ابن ماجه حدیث ته 1388، د امام احمد بن حنبل چې کوم روایت ده 26018 نمبر حدیث. روایت دغه باندې نقل کړي عائشہ رضی الله عنها. زه تلک دا سند ذکر کوم او زما طلاب او علماء ته می خاص کر بیان دی چې زما د خبرې ته متوجه شي، ځکه زما دا بیان به ورسته ډیر خلک اوري. نو هغه خلک چې په حدیثو په فن پوهیږي هغه ته لږ زما توجه راړول غواړم. امام ابن ماجه، امام ترمذی رحم الله فرمایي حدیث دې ذکر کوي، وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا الحجاج بن ارطاطه قال عن يحيى بن ابي كثير عن عروه عن عائشه قالت. سند داده عائشه فرمایي فقدت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما د الله نبی استورک کو، زما د خوانه پاسه د لیلتن یوشپا فخرجت زم پسبارته وتم فاذا هو بالبقيع. نبی صلی الله علیه وسلم د مدینه ادیره لورغله ده جنت البقيع خاله. نو فقال د الله نبی راته ویل اكنت تخافين ان يحيف الله عليك ورسوله. یا عائشه ته په دې خبره ویری دي چې الله او رسول په پتا ظلم وکي، ستاسو شپې نمبر دی او زه به بلی بي خوالزم، په دې خبره باندې مې ریګا. ما وته یا رسول الله اني ظننت انك اتيت بعض نسائك، ما خدا ګمان وکړ چې شپې نمبر دې زما سره او کې دې شپې د بلی بي خوالتلې. الله نبی راته ویل ان الله عز وجل ينزل ليله النصف من شعبان الى السماء الدنيا. الله د دې شمیاشته چې روزه نه دا کوم مخکنی میاشته شعبان د دې په 15مه شپه چې یو 3 ورځې بعد د شپه راځي څلور، د دې په شپه باندې اسمان د دنیا ته الله را کوزيږي. فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب، د خپل بندگانو ته بخنه کوي په مقدار د کلب قبیله چې کومه ده د هغې د ګړو بېزو د یخدو په مقدار باندې الله رب العالمین بخنه کوي. نو خلکو دا حدیث راغستی دی او نیغ نیغ کوي. وګوره که نه د دې شپې دومره فضیلت دی چې په دې شپه کوم سړی د الله بندګي وکړي نو دا اجر ورته میلاویږي. دا روایت ضعیف جدا، انتهایی کمزوره روایت. اوله وجه دا ده چې حجاج ابن ارطاد، مخکې ما سند ویلی دی، حجاج ابن ارطاد چې دی نو د ده استاذ په دې کې دی حسن ابن علي، دغه دی پکې دا یحیی ابن ابي کثیر. حجاج د سره نه د یحیی ابن ابي کثیر سره ملاو شوی نه دی او نه دغه نه حدیثونه اورېدلي، روایت منقطع د سره نه اوس ملاو شوی نه دی. یوه وجه. دویمه وجه دا ده چې دا یحیی ابن ابي کثیر چې دی دا د سره نه دغه چې د حجاج ابن ارطاد دا د یحیی ابن ابي کثیر سره نه ملاو. او دویمه وجه دا ده چې دغه چې دی دا یحیی ابن ابي کثیر دا د عروه سره نه دی ملاو شوی چې د عایشې خورې دی. نو 2 سندونه په دې یو سند کې 2 ضعفا، دوه انقطاع ده، یو سندم ضعیف، دویم سندم ضعیف. کوم حدیث خلک چې د دې ځګن نه دلیل نیسي نو دا بالکل غلطه ده، دا حدیث ضعیف دی، د سره نه کوم صحیح نه دی. دویمه وجه دا چې حجاج چې دی حجاج ابن ارطاد دا مدلس دی، او مدلس چې کله عنعنه وکي په اتفاق د علماء باندې دا روایت ضعیفي. ها حدثنا اخبرنا انبانا سمعتو، دا زما علماء طلاب ترا وضاحت ده. حدثنا انبانا اخبرنا
او سمعتو کلمات سره چې مدلس روایت نقل کی نو قابل ده حجت ده دلیل ده. خو چې کله مدلس راوي عنعنه وکړه اخبرنا انبأنا حدثنا سمعتو لفظ استعمال نکو دا روایت په اتفاق د علماء باندې ضعیف او کمزور عمل به پینې کیږي. او دلته دا مدلس را لګیدل او عنعنه کړی دا نه دا چې په حدثنا اخبرنا سره نقل کړي. دویم یحیی چې دا په خپلم د اکثر علماء په نسبت مدلس ده. دا یو روایت. دویم روایت کوم چې امام ابن ماجه نقل کړی دی چې د ورځې خلک روزه نیسي په دې ورځ باندې هغه روایت دته ویم. امام ابن ماجه حدیث نمبر 1388 امام ابن ماجه نقل کړي سند دې سره. امام ابن ماجه فرمایي وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن ابي صبرة عن ابراهيم بن محمد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سند داده. علي رضي الله عنه فرمائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان د الله نبی فرمایي کله چې د شعبان نیمایي راشي یو درېش په بعد را روان دی غالبا نو د الله نبی حکم دا کړي فقوموا ليلها تاسو د دې پښپ باندې الله بندگی وکي الله ته ودرېږي وصوموا نهارها او د دې په لسمه تاسو روزه ونیسئ. دا حکم دی. ولی فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا کله چې څنګه نور پریوزي نو په دقه ماخام کې الله اسمان د دنیا تخکته راشي فيقول او یو درې आवाज کوي الا من مستغفر لي فاغفر له ای زمانه څوک بخنه طلب کوونکی شته چې زه ته بخنه وکم الا مسترزق فارزقه ای زمانه څوک رزق طلب کوونکی شته زه ول رزق ورکم الا مبتلا فاعافيه ای څوک مصیبت زده شته چې زه روغ رمټ کوم ټکم کم الا کذا الله وی ای بلد سشتا چې زه ولاغه تکالیف ختم کم حتی یطلع الفجر تر دې چې سبا راوخی. دا روایت ته چې زمونږ د صاحبانو نیخ کړی دی چې وګوره کنه ابن ماجه کې روایت ده او دا شپه په رڼول پکار دی په عبادت او رس پر روزه باندې. اول نمبر دا ځکه چې دا حدیث ضعیف جدا ضعیف او تنوایو بکواسی روایت د ځان نه جوړ کړی شوی دی موضوعي د ځان نه جوړ شوی دی. ولی علماء طلاب زما خبره واوري. اول نمبر په دې حدیث کې عبد الرزاق ابن حمام ابن نافع الحميري دی او دا صاحب چې و دا شیو د ځان نه حدیثونه جوړول. عبد الرزاق ابن حمام ابن نافع الحميري كان يتشيع في آخر عمره دا شیو علي رضی الله عنه ته او معاویه رضی الله عنه چې کوم اختلاف راغله او کنزلی به کولې صحابه ته دا هغه سره په دې روایت کې. دویم نمبر په دې کې ابن ابي صبره دی. ابن ابي صبره كنيت خپل نمبر دی او نوم دی ابو بکر ابن عبد الله ابن محمد ابن ابي صبره ابن ابي رحم ابن عبد العزى. دا صاحب چې دی د په باره کې د امام بخاری فتوا واوري. امام بخاری کتاب چت کې التاریخ الکبیر باغی کې وای و اما ابو صبره فكان منکر الحديث او امام بخاری سخت فتوا چې پچا لګي چې بالکل تباہ او برباد کوي نو دا جمله وته چې منکر الحديث. دا د امام بخاری هغه انتهایی سخترینه فتوا ده ډیره غلیسترینه فتوا چې پچا باندې دا ویل چې منکر الحديث دا تباہ کو. امام بخاری د په باره کې وای ابن ابي صبره چې دا منکر الحديث. امام احمد ابن حنبل د په باره کې وای ويزع الحديث ويكذب على رسول الله د په ځان نه روایتونه جوړول په محمد رسول الله عليه السلام به دروغ ورته پل. دا هغه ابن ابي صبره ده او دا په دې روایت کې دنه د په سند باندې دا حدیث راغلی دی. بیا امام نسائی د په باره کې وای متروک الحديث دا حدیثونه ټول پرې خودلې شوې دي او بیا ورسته وای زای خال لاړم نو ماته احادیث راواغستو 70000 روایتونه د ځان په محمد رسول الله علیه السلام جوړ کړیو په باره د حلال او د حرامو کې دي زنديق دی ابن ابي صبره په محمد رسول الله او یا زره حدیث ته ځان نه جوړ کړیو چې نه سرو نه خپې و نه سندو هیڅ نو او په محمد رسول الله بډاډه ورته دروغ به پیل چې قال رسول الله کذا. دا خبره یاد وساتئ چې څوک د دې شب قدر یا شب براءت او ورځ او شپې په عبادت دا سوچه ګناه ده ناروا او حرام ده. بلکې امام احمد ابن حنبل روایت نقل کړي چې نیمایه د شعبان راشي بیا باندې روزي نه سي بالکل پابندي د الله نبی خو دلی ده. اذا انتصب شعبان فلا تصوموا د الله نبی منع کله روزي به بیا نه نسی په پین لسمه باندې دا روزه نیول دا ګناه ده د دین اجر په وجه باندې. یو بل روایت مسند احمد کې راغلی غم ضعیف روایت ده چې الله به دې شپه را کوشي نو ټول خلکو ته بخنه کوي سیوا د دریونه چې کم سړی مشرک ده ته بخنه نه کیږي او کم سړی د مسلمانانو سورانه ده ته الله بخنه نه کوي او کم سړی چې خپل ځان په خپل خودکشي کوي ده ته الله بخنه نه کوي. هغه روایت هم ضعیف ده. که مثال په تور به اسناد حسن شي
نو هم صرف د رب العالمین بخل عبادت نه قبلې ځان له مسله ده تهجد دی وکړو نه قبلېږي عبادت نه قبلېږي نور روایتونه نه معلومه ده خو د دې شپې دپاره چې دا کوم د ورځ دپاره فضیلتونه څوک وایي دا ټول ضعیف کمزوري روایتونه دي زما وروڼو